سلامونه لایف شیر ته ښه راغلاست. امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ. نو زه خپل انالیسیس شروع کوم. تقریبا 8 دقیقې پاتې چې نیویارک سیشن شروع شي. نو زه خپل انالیسیس کوم. دغه د پرون ورځې انالیسیس چې موږ وکړو چې موږ ویډیو کې مو ویل کې د شي د لیکویډیټي والی بیا باونس ورکړي چې هغه مارکیټ وکړه لیکویډیټي وای سره او لاړو بره. نو موږ دا ټول پاکو ډراینګ د هفتنی نه به شروع کوو چې هفتنی کې سال دی. هفتنی چې دی لکه څنګه چې تېره ورځې لایف کې موږ ویلې چې دا 50% کېدای شي ریټریس وکړي، هماغسې مارکیټ وکړو، ریټریس یې وکړو او اوس روان دی بره. ښه ریټریس خو یو قوي زون ته کړی لاندې لیکویډیټي ما ایستل شوې ده. نو نیکسټ ټارګټ به زما په نظر د مارکیټ دا های وي، صحیح ده، دا های او دغه لیکویډیټي یعنې. نو زه څلور ساعته چارت ته څلور ساعته کې څه دي مارکیټ چې دی د دیزي لیکویډیټي ایستې ده، صحیح کتلی شئ دیزي لیکویډیټي سویپ شوې ده او د باونس سره مارکیټ بره تللی. همدارنګه د دیزي لیکویډیټي ما ایستل شوې ده چې هغه باید په دې شیانو مارک وشي اسانه معلومه شي. دلته چې دی موږ یو لیکویډیټي لرو، همدارنګه داسې خاص څه نشته پکې، خو زه یو ساعته ته چې یو څه پیدا کړو زه بیا هم مارکیټ ته ډاون یم چې ډاون به راشي، صحیح ده، لاندې به راشي. دلته چې دی دا موږ بیریش اورډر بلاک لرو چې هغه دا دی بیریش اورډر بلاک چې دا د زون موږ پیدا کړو. همدارنګه که دلته وګورو موږ دلته یو ریزسټنس هم لرو، دلته دا ونې مارک کوو ځکه چې دی لیکویډیټي ده. ښه زه 10 دقیقې ته ټولې زه یو ساعته کې دا شیان مارک کړم که نه چې لاندې کوم ځای پورې راتللی شي. ډاون خو یو لاندې که وګورو ښه مارکیټ دې لږ نه که واچوو دځي ته ډسکاونټ زون ته راغلی، که د دځي نه دځي ته واچوو دځي ته نو دې چې دی داسې خاص ځي ته ریټریس نه دی کړی، صحیح دی فیچ کې ټچ کړی دی، خو زما په نظر دا لیکویډیټي وایي لاندې به راغورځېږي. کلته یې موږ واچوو دځي پورې لاړ شي نو دی به یو ریټریس کوي هغه هم کوم ځای ته یا چې دی دځي ته دا زموږ بلش اف جي شو دځي ته او یا هم خاص که وګورو ښه سالډ ټچ یې کړي دي، ګورې ښه ریټریس یې کړي دي، خو دا به زه پاک کړم، صحیح ده. زه 10 دقیق ته چې یو ریزن پیدا کړو چې دا ولې لاندې راغورځېږي، دلیل څه شی دی. که موږ وګورو ښه مارکیټ سټرکچر چې دی بلش دی، ګوره مارکیټ لیکویډیټي جوړوي، صحیح شو، وهي او څه کوي مارکیټ کې لیول کې ټچ کوي لکه دا ځای او زی بره. زه دا ډېر شیان ځکه نه مارک کوم، ته بعضې خلکو چارټ به هم لیدلی چې ډېر شیان پکې مارک کوي، ته وایي چې پروفیشنل ټریډر دی او دا دی او دا هغه دا ټول شیان مارک کوي، دا مارک کوي، دلته بریک اپ سټرکچر ورکړي، دلته لیکویډیټي سویپ او دا شیان ورکړي، نو تاسو چې ډک ښکاري، خو چې کله ګټې ته ورسېږي دا شیان په خپله سترګو باندې لیدلی شي بغیر د دې مارک کولو. نو د دې ځای لیکویډیټي ما ایستل شوې ده، ټچ شوی دی. زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې دلته موږ دا اف جي لرو چې زما په نظر کېدای شي دغه ته ټاپ وکړي، ځکه چې که دا ځای موږ وګورو سپورټ ځای هم دی، صحیح شو، او ریزسټنس و مات شو، سپورټ ته دا باونس دی. نو کېدای شي مارکیټ داسې ته راشي ټچ وکړي او دی زموږ دلیل شو. زه 15 دقیقې ته ټول دغه بره 15 دقیقې کې څه شته چې کوم ځای پورې تللی شي. دا خپله هم لیکویډیټي ده، خو موږ یو خالي فقط ریټریس پسې ګرځو. که لاندې وګورو ښه ښه پاخه لیکویډیټیانې جوړې کړي مارکیټ چې هغه دا دي، دا ګورې دلته لیکویډیټیانې مارکیټ جوړ کړي دي. زه سیده یو دقیقې ته زموږ د ټریډ ټایم فریم ته، نو د دې نه مخکې ګوره ښه که مارکیټ لاړ شي دا سویپ کې، صحیح شو،
دا سویپ کی دا سویپ کی نو د دې بریک آوټ سره به زه ټریډ الم صحیح شو ډاون سایډ ته که نه داسې ونه کړي او همدغه سیده راشي نو بیا به زه د دغه ځي بریک آوټ سره لاندې خواته ټریډ اخلم تر دې زونه پورې یا هماغه فکس ریسک ریوارډ زموږ خو اول زه غواړم چې نیویارک سیشن لږ سویپ وکړي چې همیشه یې کوي ما په همدغه خوښېږي نو دا زون به زما د ټریډ انشاءالله او که دلته هم سویپ وکړي سویپ دی 9:30 چیرې شروع شو لاندې شروع شوی یو دقیقه فکر کوم 2 دقیقې پاتې نو لږ سویپ باید بره وکړي او بیا چې دی لاندې راوغورځېږي نو دا زموږ انالیسیس و ګورو چې مارکیټ څه کوي د خیره او زه به دا خپل ټریډ سیم چک کوم چې کوم سپورټ زون کې خو به نه وي چې زموږ مارکیټ بره به ونځي یو خو چې دی دا 3 دقیقې فیجي کې دی چې زما خوښ نه شو دا ځای بل په 15 دقیقې کې په سپورټ زون کې دی چې بیا مې خوښ نه شو دا ځای نو د ده نه به مونږ څه کوو لاندې ځای پیدا کوو په 1 دقیقې کې د خیره چې هغه به وي دغه ځای اوس به وایي چې دا ځای ولې انتخاب دا ځای ګوره ښه دا چې د لیکویډیټي ده نو هر کله چې مارکیټ لیکویډیټي سویپ کې حتما یو موو ورکوي نو زما سټاپ لاس دونه غټ نه وي حتما یې وهي بېرته بیا راغورځېږي صحیح دی راغورځېږي خو زه پکې هنډ کېږم نو که بیا داسې کې بریک آوټ رانه کوي یا خوښ نه شو د دې بریک آوټ سره به زه ټریډ الم نو ګورو چې مارکیټ څه کوي او په تمه کېږو دا وګورئ نیویارک سیشن څنګه شروع شو راوغورځېده ګورئ سویپ بوم اوس دا عکس هم کاپي کوم ګروپ دپاره ګورئ ښه یو خبر زه درته کوم دا زما سټراټیجي چې خپله دونه خوښېږي او دونه زما په نظر پرافټیبل ده اوس ګوره زه چا خلاف نه یم خالي ویم ښه مارکیټ راغی ښه دا ځای سویپ کوو دا ځای که یو ریورسل ټریډر یي حتما زه ضمانت سره راته یم چې دلته ټریډ ایستی صحیح شو دا هغه کسان راته ښیم چې یو په 15 یو په 6 یو په ریسک ریوارډ یې رانیسي د دې نه مخکې د دوی درته زه یم چې 1 2 3 دانې سټاپ لاس یې حتما د دوی لګېږي بیا هغه ټریډ رانیسي ښه خبره دا نه وه بیا هلته لاړو نیویارک سیشن سویپ کو دلته لاندې کلوز ورکو دلته زه ضمانت سره راته یم چې دلته ټریډ ایستی دلته ټریډ ایستی دا ځای به مارک کړی ځه نو دلته چې دی هنډ کو صحیح شو هنډ شو نو زما سټراټیجي چې اوس مې ورته ولې دونه خوښېږي چې هغه یو که هغلته بریک آوټ ورکړي نو هغه په ضمانت سره چې دی ریورسل دی لکه مثلا ما دا ځای مارک کړی صحیح شو دا ځای مې چې مارک کړی اوس دلته چې دی فیک آوټ کېږي نو مارکیټ چې تر څو راځي که داسې پورې هم راشي دلته ګورې دا ځای ما نه دی مارک کړی زه دلته فراري ګپ صحیح شو دلته هم بریک آوټ ورکړي زه ټریډ نه الم ولې چې همغلته کې لیول دی کېدای شي دا داسې وکړي چې دلته سویپ ورکړي داسې بره لاړ شي خو که دلته بیا بریک آوټ ورکړي نو بیا کنفرم ریورسل دی همدغه دپاره زما سټراټیجي داسې جوړه کړې ده ګینې زه خو داسې شارپ مومنټ هم رانیسم لکه مثلا دا شو دا ټریډ زیاتره خلکو ایستی دا دې زه درته نه وایم چې نه دی ایستی یا نه دی رانیولی دا ونیسه یو په 100 دی یو په 1.5 هم نه دی چې داسې زیاتره ټریډران نه الي دا بیا حتما دغه لیکویډیټیانې ورته مارک کړي دا یو په 3 لکه چې دا بعضې خلک خو بیخي یګانه نه یو په 50 ریسک ریوارډ مې راونیو خبر نه د هغه نه مخکې چې دی یو 50 ریسک ریوارډ راونیسي 20 دېرش دانې سټاپ لاس یې لګېدلي یا 40 دانې خو اخره کې بیا همغه څه ورته وایي فیصدي ګټه کړي چې یو عادي ټریډر چې هغه یو په یو یا یو په 2 ریسک ریوارډ کاري نو خبرونه به نور تېر شو دلته مارکیټ بریک آوټ ورکړي زه ټریډ الم که مارکیټ چېرته بره لاړو مثلا دلته بریک ورکو دا ځای سویپ کو نو که دلته راغی نو د دې ځای بریک آوټ باندې به زه ټریډ الم یا د دې ځای داسې نو ګورو چې مارکیټ څه کوي اول زه غواړم چې بره بریک ورکړي بره خواته زه که دلته راغی دا لږ سپورټ زون راځي نو ما ته لږ سټراټیجي ته لږ مشکل جوړوي همغه دپاره نو هوپفلي چې براول دا ځای سویپ کړي او داسې چې کله هر کله لیکویډیټي جوړوي زما بیخي ډېر خوښېږي داسې ګورئ داسې لیکویډیټي چې جوړوي دا خلک چې ټرینډ لاین ورته وایي په ټرینډ لاین باندې ټریډ الي نو دا چې دی ما ته لیکویډیټي ده
اوس که ګوره ښه مارکېټ راوغورځېدو دځې پورې، اوس ما ته ښه د ټریډ دلیل جوړ شو. هغه دی دا ځای څه شو که دلته بریک ورکو بوم موف ته ګورې ټول داسې سیلران یې ځان سره ویوړه چې بیخي پوښتنه مه کوه. اوس که بریک ورکي نو مخکې مې ته څه ویل ښه چې زیاتره سیلران دلته ولاړ دي پوه شې. خو زما سټراټیجي وایي چې دې ځای کې ټریډ والا که دې ځای کې ته ټریډ والې نو کنفرم ډاون ټرینډ دی پوه شولې. نو اوس دلته هم زیاتره خلکو ایسي پوه شئ. دا انډیکاټور ګوري دا انډیکاټور دا ماته وایي چې دلته ټریډ وانهلې دلته ټریډ وانهلې دلته ټریډ وانهلې دلته یې وانهلې پوه شئ. اوس دا چې تېنه تاو شي بیا ماته وایي چې دلته ټریډ واله صحیح ده. نو انډیکاټور مې ماته ویلي چې دلته یې ټریډ واله که ما اوس دلته ایستی و ښه دلته دغلته دا ځای بریک شو څه شو دلته مې ایستی یا نه دا بیخي دغه ځای بریک شو پوه شئ دلته مې ایستی نو دا اوس وخته سټاپ لاس کېدو پوه شئ. سټاپ لاغه ته وګوره موف ته وګوره د مارکېټ. نو زه واقعا ډېر افتخار کوم چې خپله مې جوړه کړې دا سټراټیجي خپله مې بک ټیسټ کړې ده او ما ته افتخار ځای دی ځکه چې که یو چا ته ورته ما خپله سټراټیجي جوړه کړې 100% درته وایي یا ته 15 کاله تجربه لري چې تا خپله سټراټیجي جوړه کړې ده نو خبر نه چې دونه تجربه هم نه لرو خو بیا هم خپل جوړ کړی الحمدلله. ځان صفت نه کوم خو زه تاسو ته لایف ټریډ کوم نو ما چې ترلاسه کېږي تاسو سره کومک کومه نو په تمه کېږي چې دلته بریک ورکړي انشاءالله زموږ ټریډ ځای نور دا شو. اوس بر هم سویپ شو ښه ښایسته نو کېدای شي راوغورځېږي. اصلي لیکوډیټي چې دا اوس سویپ شوله چې هغه د هغه ټایم فریم وه نو اوس بریک آوټ سره به موږ ښه صحیح ټریډ ایستلی شو. موف ته وګورئ کله چې اصلي لیکوډیټي سویپ شي بیا موف دغسې ورکوي پوه شولې. اوس درته بیا مې مخیا زیاتره خلک اوس دلته ټریډ ایستی اوس دا ځای مارک کوي پوه شولې دا ځای اوس دی اوس ځان خوش کوي چې والا ما یو په 15 او په 6 ریسک ریوارډ مې ونیو خبر نه چې دی بیا دغلته څونه سټاپ لاس لګېدلي هغه نه بیا څوک نه دی خبر. نو مطلب د دې خبر دا دی چې په هغه خلکو چې غټ غټ ریسک ریوارډ یې په ټریډ کې رانیسي هغوی باندې مه غولېږئ. نو وړوکی ریسک ریوارډ درته څه وایم چې ډېر ښه دی ستا سایکالوجي ته ښه دی هر شي ته ښه دی. په دې کار کې بیړه نه ده په کار چې ته ووایې حتما باید زه بس په دونه وخت کې دونه وګټم نه خپل پلان باندې لاړ شي ګټه کولی شي. تقریبا 38 سکنډه پاتې چې دلته بریک ورکړي نو ګورو چې بریک ورکوي یا نه. زه دا چې دی زموږ ټریډ ځای شو دا چې دی زموږ سټاپ لاس ریاکشن ته ګوره چې ډېر دا به ما دغه کوي فکر کوم دا ما سویپ کوي دی چې دی زموږ ټي پي ډېر غلط ریاکشن یې ورکړو. ښه دا نه زموږ ټریډ شو او دی چې دی زموږ سټاپ لاس دی چې دی زموږ فول ټي پي نو په تمه کېږو چې مارکیټ څه کوي او زه د خیره بس پرېږدئ. زموږ اصلي دغه چې دی ټي پي دغلته ده یو سل دی 0.103 دلته نو دی زموږ ټي پي ده ځکه چې لاندې دومره سپورټ ځایونه دي چې اصلا سړي اعصاب خرابوي دونه ډېر دي
نو زه به 15 دقیقې ته واړوم چې کلیر معلوم شي چې مارکیټ څنګه روان دی. داسې خو ډېر خراب ریاکشن ورکړ. ریاکشن دلیل دا و چې څه ورته وایي 15 دقیقې فیرالي ګپ کې ټچ شو هغه دپاره. نو بیا هم پرېږدو چې څه کوي د خیر. ښه دا هم چې و زموږ د نن ورځې سټاپ لاس و. نو مننه ویډیو لیدل نه مو ویډیو حتما لایک کړئ، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د نور ویډیوګانو لپاره سپورټ حتما کوئ. مننه، خیر اوسئ.